د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن په دې خبره کوو چې پښتو ته نومونه راغلي یا له عربي راغلي یا له انګریزي راځي یا له فارسي او اردو نه. موږ به ورسره څه کوو؟ اوس لکه دا غربي نومونه دي له عربي نه پښتو ته راغلي، خو په عربي لیکدود لیکل کېږي. موږ ته پکار ده دا شی ولیکو، یعنې سقرات نه لیکو، سقرات لیکو. افلاطون دی دا شی لیکو، دا شی نه لیکو. ارسطو دا شی لیکو، دا شی نه لیکو. پترول یا پټرول دا شی لیکو، پترول نه لیکو. دا روسي نوم ده، څار. عربي کې تزار ده او پښتو کې تزار دود ده. وجه دا د دوی څې نه لري، خو پښتو کې څې سته، موږ به یې څار لیکو. بیا په دې بله برخه کې بحث کوو چې ځینې توري دي پښتو کې هم شته، مثلا روسي کې شته یا جاپاني نورو ژبو کې هغه نومونه څنګه لیکو. عربانو غربي نومونه خپلې خوښې سره بدل کړي، داسې انګریزانو یا غربیانو عربي نومونه له خپلې ژبې یا خپل دغه سره بدل کړي دي، هر څه غوښتنه وي. عربان طرابلس وایي، خو انګریزانو تریپولي جوړ کړی. یا مثلا د سوریې ښار د حلب، انګریزان ورته الپو وایي. یا اردن ته جردون وایي، یا مصر ته ایجپت وایي. موږ ته پکار دی چې عربي ولیکو، یعنی اصلي نوم چې څنګه دی. دغه څلور بیلګې په دې معنا دي نه دي چې دا ټول په رسو نه. کوشش به کوئ کله چې یو نوم هم لیکه ورباندې سوچ وکړئ چې دا به اوس عربي وي او که به مثلا عربي نوم ده په انګلیش کې راغلی، ته په دې سوچ وکړه چې دا اوس رښتیا هم عربي ده. مثال اوس لکه ایجپت په عربي کې خو نه پیسته نه ټیسته، خو ته باید همدا په ګوګل کې سرچ کې، ګوګل ټرانسلیټ کې او عربي ورکړي چې عربي کې دا نوم څه شی ده. یا ویکیپیډیا کې ډېرې لارې دي چې وغواړې کولی سي له تېروتنې ډډه وکړي. دا خو د عربي کیسه سوه. زموږ بیا پښتونخوا ملګري چې وي هغوی تر ډېره اردو سره یې سروکار ده، یا هلته رسمي ژبه اردو ده. په اردو کې چې د سوریه شام بولي، یا مثلا ګرجستان ته جارجیا وایي. کاناډا هم کنیډا بولي. نو موږ به یې څنګه لیکو؟ سوریه به یې لیکو، ګرجستان، کاناډا. دا ډول ایرانیان چې دي مکزیک وایي، مکسیکو ده. یا پولینډ ته دوی لهستان وایي ایرانیان. یا هنګري ته مجارستان وایي، خو موږ به یې څنګه لیکو؟ هنګري، پولینډ، مکسیکو. یعنی د ایران تر اغېز لاندې به نه راځو. ایرانیان ناروې ته هم نارویج وایي. یا مثلا مالیزیا ته مالیزي وایي. انډونیزیا ته انډونیزي وایي، خو موږ به مالیزیا او انډونیزیا لیکو، همدغسې دود دی. ایرانیان ویانا ته وین وایي. یا مثلا د هاګ چې ډېر ورسره موږ او تاسو مخکې ګو، ایرانیان یې څه بولي؟ لاها. لاها پښتو کې څوک هم نه پېژني، نو هاګ یې ولیکئ. که شک پیدا سو چې یاره دا کلمه زموږ پښتو کې سته نسته، سرچ یې کړئ. اوس هاګ چې ده شته ده، او لاها چې ته ترجمه کوي پښتو کې، بیا ضرور لاها درته څه شی راوړي؟ هاګ. دې خبرې نه خلاصېږي. اوس موږ او تاسو یوازې په دې خبرې وکړي چې یو نوم د عربانو، ایرانیانو یا غربیانو او اردو ژبو بدل کړی ده، موږ یې څنګه ولیکو؟ د اصلي نوم پسې به ګرځو او اصل به یې لیکو. بله ویډیو کې په دې خبرې کوو، لکه دلته څار ذکر څه چې لکه اردو، فارسي، انګلیش کې ځینې توري نه وي، یا عربي کې دوی نوم بدلوي. خو موږ بیا همغه وخت کې به څه کوو؟ خپل نوم به لیکو. بیا همغه کې هم دلته جلا بحث لرو. ډېره مننه، ښه وخت.